او اخبار هم داسې نشر سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده، او دا هغه ځای وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان شوي وو. هغه ته د مغفرت دعا وکړه او بیا بنو لحیان ته ورسېدی. مګر بنی لحیان چې د ډیرې بیرې په سبب به همیشه احتیاط کاوه او د معلومات لپاره به همیشه جاسوسان درلوده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ورتګ د مخه کورونه پری ایشو او د غرو و سرو ته تشتیدلی و. مسلمانانو نکړه پیدا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په کلی یا کورو کې دوه شپې تیر کړې او شاوخوا یې ټولیانې ولېږلې، خو د بنی لحیان څخه هیڅوک په لاس نه ورغله او بیا د هغه ځای څخه وعصفان ته ولاړی چې عصفان و مکه مکرمه ته ډېر نږدې دي، او دغه ځای څخه لس نفر سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و مکه مکرمه ته ولېږل چې دغه ډله هم د مکه مکرمه و حدود ته داخله سو، او داسې خبر نشر سو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءات سره کفایت وکي او خپل نفر یې سره یو ځای کړ، بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیسو. دا کار فقط دغه د پاره وو چې خلق پوسي چې اوس حمله زموږ د طرفه څخه دي او کفار پر موږ حمله نسی کولای. حالات تغیر وکي، د مخه به کفار پر مسلمانانو حمله کوله، مګر اوس مسلمانان پر قریشو حمله کوي. په بیرته راګرځېدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه او مدینه منوره په لار کې امر وکړي چې قافله یا لشکر دي توقف وکړي، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په خواني قبر ته ودرېدی او په ژړا یې شروع وکړه. ډېر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي، د اول وار د پاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قبر سره ډیر وخت کښینستی او بیا راولاړ شو. کوم وخت چې قافلې ته ورسېدی په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورسره وو. نو یې ورته وویل یا رسول الله په داسې حال کې مو ولیدې چې ترنن د مخه مو پر دغه حال نه ویلیدلی و یو په خواني قبر ته ودرېدې او ډیر شدید دی وژړل. دا قبر د چاو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا زما د مور قبر دی، هغه چې د مدینه منوره او مکه مکرمه د لارې په مابین کې وفات شوی و او دلته شخص شوی و. نو ول دا زما د مور قبر دی، ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته چې د خپل مور د قبر زیارت وکم، اجازه راته وکړه، او بیا می اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم، اجازه را نکړه. نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې لري ونیولم. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جړا سبب دغه مهرباني و، که څه هم د علیه الصلاۃ والسلام مور د پر دین نه و، مګر دغه شدید جړا د خپل مور سره د صله رحمی او مهرباني په سبب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوونکی دی. انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، صله رحمی او قرابت راشي، او دا شیان ټوله په د علیه الصلاۃ والسلام کې موجود و. زموږ حبیب او لارښوونکی سخت زړه او بد طبیعت نه، بلکې رؤوف او رحیم و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه غزا وروسته څو سریه پرله پسې شاوخوا لېږلي دي چې اوس به په اختصار سره درته بیان سي. اول د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال کې د ربيع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو اسد پر قبيله حمله وسوه چې د بنو اسد د قبيله مشر طليحه ابن خويلد الاسدي او د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړیو. دی او د قوم د کفارو ملګری و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلويش نفر سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و بنو اسد د جزا ورکولو د پاره ولېږل. عکاشه رضی الله تعالی عنہ چې په خپل دی هم د بنو اسد د قبيله څخه وو او مسلمان وو.
دای په دې سبب ولېږل سو چې دای په خپل قوم او د هغو په لارو کې شبلد وو. نو ځکه دغه ټولي مشر هم دی وو. کوم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد به خبره و د جنگ د پاره تیاری او آمادګي نه درلوده، نو وغرو ته وختل او هغه په هیدل چې یو وخت نه یو وخت به مسلمانان پر موږ حمله کوي. نو به همیشه خپل حیوانات لکه اوشان او پسونه په غرو کې پټول. اوس چې عکاشه رضی الله تعالی عنہ ورغلی او دوی غرو ته وختل، خو په کلی کې نه اوشان سته نه پسونه. عکاشه رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې سو چې د کلی حیوانات چیرې دي. خو د مخه د کلی د نفرو څخه یو نفر نیولې وو. د هغه څخه تحقیقات شروع کړه چې پسونه او اوشان مو چیرې دي. هغه ویل کماته امان راکوي، زب پسونه او اوشان دروښیم. مسلمانانو هم قبول کړه، ویل شدي ته په امان یې. نو یې مسلمانان رهي کړه، ډېر لري بوتله. څو مسلمانانو وبېرېده چې غدر را سره ونه کې. دا یې دوهم وار دغه نفر څخه پښتني شروع کړه، ویل ته زموږ سره غدر او خیانت کوي. داسې ځای ته مو بیاي چې هلته کمین راته نیولې دي. سړی ویل یا والله داسې نه ده، بلکې حیوانات ته دغه غره تر شا دي. نو مسلمانانو هغه ځای ته نفر ولېږل چې معلومات وکړي. رښتیا هم هلته یو شیله په اوشانو او پسو ډکه. مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیسته او مدینه منورې ته راوسته، چې دا د مسلمانانو د پاره لوی غنیمت وو. او لکه څنګه چې د هغه سړي سره وعده کړې و، امان یې ورکړي، هغه پرېښاوه. دوهم، د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه. همدارنګه د هجرت په شپږم کال د ربيع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمیر یې 10 نفر وو د القصه وطرفته چې د بني ثعلبه د قبيلو ځای وو ولېږل، چې دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. بني ثعلبه هغه قبيله ده چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی وو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او حمله د پاره څوک ورولېږي، د غلس نفریزه ډلې د معلوماتو د پاره ولېږل چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنگ د پاره آمادګي لري کیا. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي. نو دغه لس نفر د معلوماتو د پاره والقصه د بني ثعلبه پر طرف رهسوه. څنګه چې بني ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی وو او په دې خبر و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزا ورکولو حمله شروع شوې دي، نو یې ډېر احتیاط کاوه او د معلوماتو د پاره به تر ډیرو لرو ځایو پورې نفر لېږل. خو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او د ملګرو دا فکر نه کاوه چې د دوی نفر دي دون لري راووز. نو په بیغمه زړه رهیوه، ویل چې ورنږدې سو بیا به احتیاط کوو. هلته د بنو ثعلبه د قبیلې څخه 100 نفر د معلوماتو د پاره راوتلی و او په دغه 10 نفرو مسلمانانو خبر سو. نو یې کمین ورته ونیوي او په بے خبرتیا کې حمله پر وکړه. حتی څوک وایي چې دوی بدسوه، هغه حمله پر وکړه او مسلمانان یې ټول شهیدان کړه بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه چې هغه هم زخمی شوی وو. د کفارو دا خیال سو چې دوی هم وژل شوی دي، ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د وژل شو کسانو سره ځان پر مرګ واچاوه. کفار راغله، مړی سره واړول، ټول مړو. حتی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هم په پښه ووهه، خو د حرکت نه کاوه. که څه هم دی ژوندی وو، ځان یې پر مرګ واچاوه. نو کفارو د دوی سامانونه واخیسته او لاړه. دغه 10 نفریزه ډله بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه ټول شهیدان سو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ پروت دی او سترګې نه خلاصوي، ځکه وايي که سترګې خلاص کم شاید یو د کفارو څخه دلته ولاړوي او پوسي چې ژوندې. نو سترګې پټې کړې دي او ځان یې پر مرګ اچولې دي. ډېر موده پر دغه حال پاتې وو، څو یو کړپې واورېدی، پوسو چې یو نفر راغلی او د شهیدانو په مابین کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه سي د مرګ پر حال ځان اچولې دي.
دغه سړی چې د وجل سو کسانو په مابین کې ګرځي پوسو چې وجل سوي کسان مسلمانان دي او دای په خپل هم مسلمانو. الله جل جلاله دا مقدره کړی و چې دغه سړی به پر دغه وخت پر دغه ځای تیریږي. کوم وخت چې دغه سړی پوسو چې وجل سوي کسان مسلمانان دي نو یې د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ چې دغه سړی څخه دغه جمله واوریده پوسو چې دا سړی هم مسلمان دی نو ویل سړی زه ژوندی یم. هغه سړی هم دای راپورته کوي او هلته د زخمو یو څه علاج وروکي او بیا یې مدینه منوره ته راوستي. دلته نور علاج هم وسو او جوړ سو. دریم د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ سریه. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یو څلويشت نفریزه ډله د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و دغه ذل قصته چې د بنی ثعلبه قبیله هلته اوسېده ولېږل. سره د دې چې بنو ثعلبه ویش او بیدار و پوره احتیاط وکاوه مګر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې د شپې به تکاوه سحر د سپېدو سره نابو بره حمله پر وکړه. که څه هم حمله د هغو په بې خبرتیا کې و بیا هم هغو وکولای سوای چې د غرو وسرو ته ځنی وتښتي. مسلمانانو فقط یو نفر په اسارت ونیوي او د هغه نورو سامانونه او شانه په غنیمت ځنی راوړه. دا یو جزا و چې د بنی ثعلبه او قبیله ته ورکول سو او هغه نفر چې بندي نیولې وو مسلمان سو او پرې شاو. څلرم وجممت د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه. د هجرت د شپږم کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ډله وجممت چې د بنی سلیم قبیله هلته اوسېده ولېږل. بنی سلیم هغه څوک دي چې په احزابو کې د مسلمانانو پر ضد په 200 نفرو ګډون او اشتراک کړی وو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته د ادب او جزا ورکولو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ټولي ولېږل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې د مزینه د قبیله څخه یو شذ ونیول چې حلیمه ورته ویل کېدل. دغه شذ د بنی سلیم د حیواناتو ځای وروښاوه چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوشان او پسونه پلاس ورغله او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور یې وتښتېده. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بندیان مدینه منوره ته راوسته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه شذته چې د مسلمانانو راهنمایي کړې و د دې ځان او د دې میړه او د دې مال وروبخشل. دا ټول حمله پر هغه قبیلو کیږي چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو. پنځم وعیسته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه. د هجرت د شپږم کال د جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسل او یا نفریزه ډله جوړ کړه چې دغه ټولی مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ او دغه ټولی د عیس پر طرف ولېږل چې هلته د قریشو پر یو قافله حمله وکړي چې دغه حمله ته حمله العیس ویل کیږي. عیس د یو ځای نوم دی چې په شمال غرب کې د مدینه منوره واقع دی. عیس به بیا هم په یو بل خوندوره قصه کې درته ذکر سي. عیس د مدینه منوره په شمال غرب کې یو منطقه ده چې د مدینه منوره څخه 4 منزله لري ده. عیس یو غرنی منطقه ده چې دغه غرونه ډیر غارونه او ډیر درختي لري. مقصد داسې ځای دی چې دغه غارو او درختو په سبب کڅوک وغواړي چې دلته پټ سي شپټدلای سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله چې یوسل او یا نفر او ټوله هم سپاره و د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و دغه منطقه ته ولېږل چې د قریشو د یوې قافلې مخه ونیسي. ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان قریش دي او دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د زینب رضی الله تعالی عنها میړو چې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتو او
د ابو العاص سره د زینب واده تر بعثت د مخه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په غوښتنه سوی وو. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو، خدیجه رضی الله تعالی عنها او ټول لونو یې ایمان راوړي او مسلمانان شوه. خو ابو العاص پر هغه خپل شرک پاتس او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ د پاره د کفارو په لشکر کې راووتی او بیا د بدر په بنجانو کې ونیول سو. څنګه چې بنجان په فدیه خلاصېده، نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې و د خپل میړه د خلاصولو لپاره مال او د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه امیل چې ودیته ورکړی وو راولېږل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ورپیاس و. نو یې ابو العاص بل فدیه الکی. ابو العاص هم د دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي، چې دغه قصه مې د بدر په غزا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده. نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي. هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې چې ډیر غارونه او درخت پکښې و کمین ونیوي. کوم وخت چې د قریشو قافله را ورسېده، نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله په غنیمت واخیسته. هر څه چې پکښې و، مالونه او شان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې و، هغه ټوله بندیان ونیول. بل ابو العاص څخه چې هغه په تیښته ځان ځنې خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره رهیسو. خیر، قافله او د هغې سره نیول سوي بندیان مدینه منورې ته راوستل شو او د پخوانی عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره وتړل شو. ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د شزه ده کور ته ورغلی. دروازه یې وټکول. دغه خوا ورته وویل څوک د ویل ابو العاص شزه ده. د خپل خاوند پر اتک سره ډیره خوشاله شو. د دې دا خیال سو چې سړی مسلمان شوی دی او راغلی. خو ابو العاص کیسه ورته وکړه. د دې څخه وغوښته چې ماته جوار او امان راک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي. کوم وخت چې خلق د سهار د لمانځه د پاره سره راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه، مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه. په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل شو چې ویل و ابو العاص ته می جوار ورکړی دی. دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها چې خپل خاوند ته جوار او امان ورکړي. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله وو، جواب یې نسوای ورکولای. کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغ شو، نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسو هم هغه واورید چې ما واورید؟ مسلمانانو ویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل والله نه په خبر وم نه چاراته ویلی و. دا کار زما په بے خبرتیا کې پیښ او اوس خبره ستاسو په اختیار ده. هر قسم چې مو خوښوي هغه څه وکړي. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پریښوي چې قافلې ته وتلی و. هغه ویل یا رسول الله اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټول بندیان یې لکوو او مالونه هم بیرته ورکوو. نو یې ابو العاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پریښاوه او د خپل شخصي مالونه ورکړه. څنګه چې د ابو العاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره و، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیرشي او قرابت په سبب ورپریښول. نو اوس د ابو العاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پریښول شو، مالونه ورکول شو. ابو العاص چې دغه ښه معامله او نیکی ولیده، د مسلمانانو لمونځ ولیدي، قران مجید واورېدي، دا ټول تاثیر پر وکړي، مګر مسلمان نشو. نو خپل مالونه او امانتونه ورسره واخیسته او مکه مکرمه ته ولاړی. هلته امانت مالونه وخپل مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د سره یې مالونه و. او ځینې یې پوښتل چې آیا ما خپل غاړه خلاص کړې؟ د چا خو به شی نیوی را سره پاته؟ هغه ویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه
او باوفا سره. نو ابو العاص وویل مگر زه شاهدی ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نغوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکارا کم، ځکه بیا به تاسو ویلای چې زموږ مالونه یې یوړه او دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې تاسو امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابو العاص مدینه منوره ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابو العاص شذو په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل شوی چې د مسلمانو شذو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایی حمله پر هغه قبیلو شروع وي چې د خندق په غزا کې اشتراک کړی وو. څنګه چې دغه حمله کوچنی حمله وي کم خاص واقعات نه دي پکښ پیښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غزا د هجرت د شپږم کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښ شوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه، مګر په دې غزا کې داسې وقایع پیښ شوه چې په اسلامي ټولنه کې شور او غوغا جوړ کړه. منافقین پکښ رسوا شوه. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع شوه، یعنی پرځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع شوه. دغه غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوه العجائب بولي، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثه او واقعې پیښ شوې دي. او هغه غزا په دې ډول سره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبيله رئیس وو، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبيلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر د تحقیق لپاره بریده ابن الحسیب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې ورسره وکړه. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منوره ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حالاتو خبر کړي چې هو د حارث د حمله اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حمله خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لشکر سره راټول کړي چې دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه. اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکړي. خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم وته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه ورسره وتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصار بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د مسلمانانو لشکر د بني مستلق پر طرف رهیسو. څنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حمله د پاره ځانونه تیارول، نو خود د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر هم لېږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوي او ویوشي. کوم وخت چې حارث ابن ابي ضرار او د سره ورسره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ او د دوی د جاسوس د وجل کېدو خبر ورسېدی، ډیر زیات و بیرېده او د هغه نور قبیلو عرب چې د سره ملګری سوی ځنی جلاس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکره سره و مرایسع ته ورسېدی. مرایسع د بني مستلق د ابو څخه یو ابوه چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وي او دلته واړول. د کفارو لشکر هم راغلی، دلته واړول. دواړه لشکره د جنگ د پاره تیار او آماده دي. د مخ تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و میدان ته ورووتی او کفارو ته ورنار کړه د لا اله الا الله
محمد رسول الله کلمه ووایست، خپل وینې مو وساتي، خپل قریبان او دوستان مو وساتي، خپل مالونه مو وساتي، یعنی مسلمانان سي زموږ د حمله څخه خلاص یاست. خو هغه د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. بیا د دوه لشکرو په مابین کې په غوښو وشتل شروع شو. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځای حمله او هجوم امر وکړي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفر ووژل شو او بیرغ هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدي په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یو ور ټول تسلیم شو. نو د بني مستلق ټوله قبيله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټول شذ، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل شو. هغه هم په یو حمله. ټول جنگ تر څو دقیقو زیات نسو. سبحان الله. واقعي مسلمانانو ته دغه آسانتیاوي پیښیږي. نو خود شذ د منځانو په شکل، هلوکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شو. قصه وجده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبيله د رئیس حارث ابن ابي ضرار لوروه د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصه کې ورسېده. او ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته ویل کدوغه مال راکه زدي آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مال وثابت رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او هغه هم آزاد کړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړ او دې هم بیل ځنده اسلام قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ. کوم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه سو، صحابه کرام ژغ وکړي ول دغه بندیان چې زموږ سره دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان زموږ سره بندیان یا مریان وي. نو یې ټول بني مستلق آزاد او الکړه او هغه هم ایمان راوړي. حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وايي هیڅ داسې شذ نه پیژنم چې د هغې برکت پر خپل قوم تر جویریه ډیر وي. ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبيله آزاد او پریښول شو. بیا یو چا د جویریه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څنګه ژر اسلام قبول کړئ حال دا چې تاسو ټول قوم د مسلمانانو سره بندیان و او اوس دغه و چې جنگ خلاصو. د رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې د مخه ما خوب ولیدي چې پوره او کامل سپوږمۍ ورونو د 14 سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي. نو جویریه رضی الله تعالی عنها ویل ما 3 ورځې مخکې خوب ولیدي چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینه منورې څخه راپورته سي په هوا په اسمان کې را رهوي څو راسي زما په غیږ کې ولويږي. نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه. ما ویل دغه هدایت او لا شوون کې دي چې ما ته راځي. نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل شوی وو. دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادېدو قصه و. اوس چې جنگ خلاص شو د بني مستلق بندیان آزاد شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم برته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو. په لار کې ډېرې لوی واقعې پیښ شوې. څنګه چې دغه واقعو د پیښېدو سبب رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي او د ملګری و. نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کړم. د بني مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورونو موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابي د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودي. خاصه دغه عناد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات وو. ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی وو چې دغه قبیلو پاچا وګرځوي.
حتی د تاج د پاره ملغلري او مریاني جوړ کړی وي چې په دغه وخت کې مدینه منورې ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول چې د ابي د زوی متابعت دی وکړي. نو د ابي زوی دا فکر کاوه چې د پاچهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنی واخسته. دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاراو. د مخه تر دې د عناد ښکاراو چې دوی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالي وکړي او پس له هغه ښکاراو چې دوی په ظاهر مسلمان سو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور وو. غوښته چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض وو او پښتنی ته ورسي. پلار کې پر یو داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابي زوی هم ناست وو. د ابي زوی پزه ونیول او ول پر موږ دوړي مکوي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه مجلس ته قران مجید تلاوت کوي د ابي زوی ویل په کور کې د کښینه زموږ مجلسو ته مرزه. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری او امام مسلم کوي. دغه عمل د مخه تر هغه وو چې په اسلام سره تظاهر وکړي او کوم وخت چې پس له بدر په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمن وو. ټول هم او غم ټول چرت او فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا کی او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیل کی. د اسلام د دشمنانو سره دوستی کوله. تاسو ولیده چې د بنی قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه. تاسو ولیدي چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي. مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي. دغه منافق د مسلمانانو د خطا ایستلو د پاره د مکرو او چمو څخه یو داو. پس له هغه څخه چې د په اسلام سره تظاهر کاوه د هرې جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره کښینستی اول به د ابي زوی ولارسو او ویل به دغه ستاسو په مابین کې رسول الله دی. الله عز وجل په دسر مکرمه او معززه کړاست. کومک او نصرت کوي، خبرې اوري او اطاعت کوي. بیا به کښینستی. ورسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره ولارسو. خود دغه به شرمۍ او شپلسترګۍ ته وګوري. په هغه جمعه چې پس له احد و سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت هم کړی وو بیا ولارسو غواړي چې هغه خپل په خواني خبره وکړي. خو مسلمانانو تر کالو ونیوي او ویل کښینه اې د الله دشمنه تا هغه کارونه وکړه چې ودی کړه، ته دغه خبرو لایق نه یې. د ابي زوی د خلقو تر اوجو اوشتي او د مسجده وزي د ځان سره وایي کما د شر خبره خو به مې نه وی کړي، ما د ملاتړ خبرې کوله. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخ ورغلی. د ابي زوی ته ویل ویلک ورسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکي. د ویل والله نه غواړم چې ماته د مغفرت دعا وکي. د غرنګ د ابي زوی د مسلمانانو پر ضد د بني نظیر د يهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده. دایو چې هغه ته ویل څنګه او ثابت ودرېږي کته سي د مدینه منورې څخه وېستل سواست موږ هم در سره وځو او کستاسي سره مسلمانانو جنگ کاوه موږ ستاسي کومک کوو. د احزاب په غزا کې د ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او ورختای پیدا کړي. هغه چې الله عزوجل په سورۃ الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یعنی هغه وخت در پیاد ک چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وو ویل څه ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم، فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان شو. ترڅو چې الله جل جلاله په فرمایي
يحسبون الأحزاب لن يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یعنی دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نه دي تللي، او کچیر بیا د کفارو لشکر د جنگ د پاره راسي، نو دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی د شار څخه لري د اعرابو په کلو کې و اوسېږي، او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسو د حال او احوال پوښتنه کوي. او کچیر دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی مګر ډیر لږ، هغه هم د ریا د پاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړو حال ښکارا کوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړه، مګر دغه بیریدونکو منافقان لا تر اوسه هم نه دي متيقن چې کفارو ماته وخوړه او لاړه، او که فرضاً د کفارو لشکري برته راسي او پر مسلمانانو حمله وکړي، نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدو پورې بالکل د شار څخه ووځي او یو لري کلی ته ولاړ شي، او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دي او جنگ وکم ځای ته ورسېدي. دغه منافقان د خلی په خبرو او په ښکارا سره ستاسي خیر غوښتونکي دي، خو په جنگ او د خندق په کیندلو کې ډیر کار نه کوي، صرف د مجبوریت په سبب او د ریا د پاره په جنگ کې لږ حصہ اخلي. ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکي د سیسو ته شمو متوجه سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه تر اوسه پورې د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملي کیږي. د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین و که مشرکان و په دې شپو هده او نن ورځ هم شپو هيږي چې د اسلام کامیابی د اقتصاد په قوت سره نه ده، د اسلحه او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده، بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین، د دوی د اخلاقو، د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامي ټولنه او افراد یې لري. کفار په هده او په هيږي چې دغه فیض او نور دغه کامیابی او سرلوړی منبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او هغه علیه الصلاۃ والسلام دغه صفاتو د پاره مثل اعلی دی. نو کفارو ته پس له دغه 5 کلو اوږدو جنگو څخه دا ور معلومه شوه چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحه په استعمال سره نسو کامیاب کېدلای، نو یې دا پر ځان لازم کړه چې دغه دین پر ضد به په اعلامي او تبلیغاتي جنگیږو، دغه دین اخلاق او احکام بغندو، او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت وي. څنګه چې منافقان د مسلمانانو په صفو کې دریم صفو، او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و، نو دوی کولای شوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینه منوره منافقانو پر غاړه اخیسته و چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابي زوی عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق وو، او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا ورسته پر روشانه شکل سره ښکارا شو، او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړه. په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون وو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی. د دوی په تقلیدي قانون دغه زوی شزه پر هغه چا حرامه و چې دایې په زویواله سره نیولې وو. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ، منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شر پارولو د پاره د دوی په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا شو. اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 5مه زوجه و،
او دوی به ویل قران مجید تر 4 شذو زیات اجازه نه ده کړې. نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحیح او جائز دی؟ دوهم، زینب رضی الله عنها د هغه چا ښځه و چې د علیه الصلاۃ والسلام په زویوالي سره نیولې وو. نو د خپل زوی د ښځې سره نکاح کول اکبر الکبائر ګناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې. نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه او دغه جوړ شوی تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاتې دي او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر وکړي ترڅو چې په دې باره کې د قران مجید ښکارا او روښانه آیاتونه نازل شوه چې په هغو کې دغه قلبي امراض او علاج وو او دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او ډیروالي دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سوره الاحزاب په شروع کې څو آیات دغه تبلیغاتو د ردولو لپاره نازل کړه او د سوره الاحزاب شروع په دې الهي قول سره وسوه چې فرمایي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يعني اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله جل جلاله څخه بیریږه او د کافرانو او منافقانو حکم ممنه بشک چې الله عالم دی او د حکمت خاوند دی. ورونو نن ورځ هم د ابی د زوی غوندي منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف الایمان مسلمانان سته چې عینن هغه د ابی د زوی خبري تکراروي او بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. آیا د ابی د زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده؟ خو افسوس د هغه کم عقل او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بیلکنی دنیوي فائدې تاوان رسوي او ځان د دوزخ وکندو ته ور اچوي. هو هلته داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالر اخلي لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي، د ابی د زوی اولاده ده، خو د مسلمانانو یې پرڅه چې خپل عقیده په خپل خرابوي او د دوزخ پر طرف په خپل خوښه ورزغلي. ورونو دا د منافقانو هغه رول او عمل ته یو اشاره و چې دوی د بنی مستلق تر غزا د مخلو باوه او عمل کاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر، نرمي او تلطف سره زغامه او پرځان تیراوه. عام مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا د دوی آزارونه په صبر سره زغمل، ځکه مسلمانانو منافقان د هغو پر رسوا او به شرم عمل سره پیژندلی و چې هر وار به داسې عمل ځنی پیښ شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شو. لکه الله عز وجل چې د سوره التوبه په 116 نمبر آیات کې فرمایي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. یعنی آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي، خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کوي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه و چې د بنی مستلق تر غزا د مخه کول. اوس راسي چې د بنی مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل واورو. اوس چې د بنی مستلق غزا سوه او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سوره التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. یعنی کداغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي نو تاسو ته به هیڅ شي نکی زیات بیل فساد، خرابیه او چغلیه څخه،
او خامخا به دوی ستاسي په مابین کې چابوکي وکي په چغلیو او نور بدوی سره. حال دا چې دوی بستاسي لپاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشې د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به دغه واقعو حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. محترم ورونو، څنګه چې فتنه پر خلاصېدو ده، نو نه غواړم چې موضوع ته ورداخل سم او 4-5 جملې خبرې مې نوي کړې او فتنه پای ته ورسیږي. نو به دغه بیان وراتلونکي 24مې فتنې ته پریږدو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد أنك المبعوث